سلامونه جوړ تازه. آیا پوهیږئ چې دا اونۍ د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې لپاره څومره مهمه او له ازموینو ډکه اونۍ ده؟ افغانستان د 2026 کال نړیوال جام ته د ورتګ سفر پیلوي. خو دا سفر یې آسان نه دی. د اسیا څخه 15 هیوادونه د غوراوي په دغو سیالیو کې له یو بل سره رقابت کوي. خو یوازې یوه لوبډله به نړیوال جام ته ووځي. باید په دغو سیالیو کې د نیپال په ګډون متحدو عربو اماراتو، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړي چې د جدول په سر کې راشي او نړیوال جام ته ووځي. افغانستان له شک پرته دا استعداد او دا وړتیا لري چې نړیوال جام ته ووځي. خو یوه خبره ده چې هغه نور هیوادونه هم راځي د ګټې لپاره راځي. ځکه دا سفر د افغان لوبغاړو، افغان ځوانانو لپاره له ازموینو او ستونزو ډک سفر بلل کیږي. د دغو سیالیو کوربه نیپال دی. افغانستان د دغو سیالیو تر پیل مخکې یو ښه کار دا وکړ چې د نیپال سره یې 3 دوستانه لوبې وکړې. 2 یې وګټلې او یوه یې وبایلله. خو د افغان لوبغاړو لپاره او د روزونکو لپاره د مدیریت او ادارې لپاره پکې ګټه دا وه چې دوی تر دغو سیالیو مخکې د لوبغاړو په قوت او ضعف لا ښه پوه شول او لوبغاړي په دې پوه شول چې په نیپال کې آب او هوا څنګه ده او د پیچونو او د میدان وضعیت څنګه دی او که موږ د 500 اورونو لوبه کوو څنګه لوبه وکړو. په نیپال کې نیپال ته ماتې ورکول اسانه خبره نه وه. خو دغه افغان ځوانان به وکولی شي چې افغانستان د 2026 کال نړیوال جام ته ورسوي. ما د 2026 کال نړیوال جام ته د افغانستان د ورتګ په امکاناتو باندې او د افغان لوبغاړو په قوت او ضعف او نورو مسایلو باندې تفصیلي خبرې کړې وي او ویډیو په همدغه یوټیوب چینل کې خپره شوې ده. که علاقه لرئ زما یوټیوب چینل جعفرخان ته ورشئ، هم چینل سبسکرایب کړئ، هماغه ویډیو وګورئ، همدغه ویډیو وګورئ او هم له نورو وطنوالو د کرکټ مینوالو سره شریک کړئ.